سلام دوستانو، نن درته یو ډیر خوندور او په زړه پورې کیبورډ راوړی دی. دوستانو تاسو کولی شئ چې په ماسنجر یا واتس اپ کې یو چا سره په ډیر سټایلیش فونټ کې لیکنه وکړئ، خط وکړئ، هغه سره میسیج وکړئ. لکه تاسو دلته خیر دوستانو دغه میسیجونه چې زه کوم ډیر په ښایسته او خوندور فونټ کې راځي. تاسو هم کولی شئ دا ډول ښایسته خوندور فونټ کې یو چا سره په واتس اپ کې، مسنجر کې، په هر ځای کې تاسو غواړئ میسیجز کولی شئ. او تر ټولو خوندوره خبره ده دوستانو، تاسو کولی شئ په واتس اپ کې انیمیشن سټیکر یو چا ته ولیکئ. دلته تاسو ښایي دغه انیمیشن سټیکر زه په واتس اپ کې یو چا ته لیکم، ډیر زبردست سټیکر راځي دوستانو. او تر ټولو خوندوره خبره ده دوستانو چې تاسو اوس کولی شئ دا ډول انیمیشن سټیکر په واتس اپ کې یو چا ته سینډ کړئ. لکه دلته تاسو ته ښکاري دوستانو د خندا سټیکر، د غوسې سټیکر بالکل په انیمیشن توګه تاسو کولی شئ کوچنی یا غټ سټیکر یو چا ته ولیکئ. نو ډیر زبردست کیبورډ مې تاسو ته راوړی دوستانو، بالکل ډیر خوندوره طریقه ده. راځم په دغه ویډیو کې پوره طریقه درته ښایم د کیبورډ څنګه خپل موبایل کې انسټالولی شو. ویډیو تر پایه پورې وګورئ، که د ویډیو مو خوښ شوه مخکې د نور ملګرو سره هم شیر کړئ. نو دوستانو د کیبورډ انسټالولو لپاره به راشئ خپل موبایل کې ګوګل ته راشئ. کله تاسو ګوګل ته راغلی په ګوګل سرچ کې به ورته ولیکئ richnews.co، همدا به ولیکئ او سرچ به یې کړئ. دوستانو دغه اپلیکیشن لینک تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې هم پرېږدم، فیسبوک کې به ویډیو نه پورته لینک یا په لومړي کمنټ کې تاسو کتلی شئ. دلته به لږ لاندې راشئ دوستانو، دلته تاسو ته د سرچ آیکن راځي، په دې سرچ کې ورته کیبورډ ولیکئ. نو کله هم دوستانو کیبورډ ولیکه او سرچ به یې کړئ. دغه اولنی آیکن دوستانو تاسو ته راځي، دغه ببل کیبورډ، په دغه آیکن به ورته کلیک واخلئ. کله هم چې کلیک واخیسته لږ لاندې به راشئ او دوستانو دغه ځای نه به تاسو دغه کیبورډ خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله چې دغه کیبورډ دغه ځای نه خپل موبایل ته انسټال کړئ، اوس بیا راخلاص کړئ. دوستانو کله چې تاسو کیبورډ راخلاص کړئ، په اول سر کې داسې انټرفیس درته راوړي. دوستانو دې کې به تاسو اول خپل لانګویج ژبه انتخاب کړئ. زه پکې انګلیسي انتخابوم، په انیبل کیبورډ به کلیک وکړئ. تاسو په همدغه ببل کیبورډ په نوم کیبورډ چې دغه به انتخاب کړئ، بیا به راشئ په کنټینیو ورته کلیک واخلئ. دې وروسته دغه زموږ کیبورډ چې دی تیار شو. واتس اپ کې چې اوس کله زه دوستانو چې غواړم چاته میسیج وکړم، د میسیج نه مخکې د پورته کونج کې دوستانو تاسو ته کوچنی آیکن راځي، دغه زه بیا هم تاسو ته راولم، دغه د یو سړي څهره، دغه به تاسو کلیک کړئ او بیا چې تاسو ته هر چاته میسیج کوي ګورئ دا په سټایلیش فونټ کې راځي. دغسې سټایلیش لیکنې، فونټونه، تیار سټیکر جوړ شوي دي. او خوندوره خبره دوستانو دا چې دغلته هر یو سټیکر، د هر سټیکر چې تاسو چاته ولیکئ دا به انیمیشن راځي دوستانو. کوچنی هم لیکلی شئ او که غټ تاسو لیکئ په سټیکر باندې داسې لانګ پریس وکړئ، د سټیکر به داسې غټ ولیکل شي دوستانو، او هغه به هم انیمیشن وي دوستانو. تاسو دلته کولی شئ د سټیکر داسې په غټ کې ولیکئ، دلته انیمیشن سټیکر هم ورته لیکلی شئ. او دلته چې راشئ په د پلس آیکن کلیک ورته واخلئ. دې کې څومره سټیکر دي دوستانو، خو بیخي زیات سټیکر راځي. د کولی شئ دوستانو دغه تاسو یو ملګري ته یا چاته ورولېږئ، دا به ټول داسې انیمیشن سټیکر وي. بالکل دوستانو تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ د سټیکر یو چاته ورولېږئ، داسې انیمیشن سټیکر ډېر مزېدار هم ښې خوندورې معلومیږي. نو دوستانو په دغه طریقه تاسو کولی شئ دغه کیبورډ استعمال کړئ. نو دا ویډیو که د وینو شوي لایک کړئ، داسې نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ پیج در سره فالو کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه.